जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د خغی پاک ذات د خغی لوی ذات چې ډیر بخونکی او مهربان دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو زه راغلم د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. خو د ټولو نه مخکې تاسو ته په دې سکرین باندې یو تصویر ښکاري لرن انګلیش ان پښتو. دا هم یو چینل دی، د پښتو چینل دی، تاسو ته انګلیسي په پښتو کې ښایي. که تاسو زما د کلاسونو نه علاوه نور کلاسونه ګورئ نو دې چینل لینک ما په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی او په کمنټ سیکشن کې مې هم ورکړی دی. تاسو کولی شئ چې هلته کې لاړ شئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ، دته هم داد ورکړئ چې د دې چینل نه هم تاسو زده کړه وکړئ. موږ به د خپل کلاس طرف ته راځو. د کلاس په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش وکیبلري راوړې ده، خو د کلاس شروعات ټول د درود پاک نه وکړئ او د کلاس په شروع کېدو باندې ټول درود پاک ووایئ او د هغې نه وروستو بیا د کلاس شروعات وکئ. ګورئ په دې کلاس کې چې ما ستاسو دپاره کومه وکیبلري راوړې ده، د هغې اولنی ټکی دی کنفس. د کنفس مطلب دی اقرار کول، اقرار کول. او دې سره بیا یو بل ټکی دی ډینای. د ډینای مطلب دی انکار کول. یو وی اقرار کول کنه او بل وی انکار کول. نو اقرار کولو ته په انګلیش کې وایي کنفس او انکار کولو ته وایي ډینای. د ډینای مطلب دی انکار کول. همداسې ټکي دي په دې نن کلاس کې زمونږه. ګورئ مخکې چې کوم ټکی دی کول، د کول مطلب دی یخ. د کول څه مطلب دی یخ. او بیا د دې ټکی چې کوم دی وام، وام وایي ګرم ته، یخ وي او ګرم وي. نو د ګرم څه انګلیش شو وام، کول یخ شو او ګرم څه شو وام. وام مطلب دی ګرم. بیا بل ټکی دی کرول. د کرول مطلب دی ظالم، یعنی ظلم کوونکی. ظالم ته په انګلیش کې وایي کرول. او بیا بل چې کوم ټکی دی مرسیفول. د مرسیفول مطلب دی رحم دل. مرسیفول رحم دل، یعنی ظالم ته کرول وایي او رحم دل ته مرسیفول وایي. بیا دی ډومسټک. ډومسټک وایي کورنۍ ته، یعنی کورنۍ خبرې دي. موږ وایو چې په دې کې ګوتې مه وهه، دا کورنۍ خبرې دي. نو دې کورنۍ ته په انګلیش کې وایي ډومسټک. ډومسټک کورنۍ. او بیا بهرنۍ دي فارن. د فارن مطلب دی بهرنۍ، یعنی د کور نه بار، د کلي نه بار، د ملک نه بار، دې ته وایي فارن. د فارن مطلب دی بهرنو. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی ډیفیکلټ. د ډیفیکلټ مطلب دی مشکل، یعنی ګران، سخت. او بیا آسان ته وایي ایزی. ایزی آسان. ډیفیکلټ سخت، مشکل او آسان ایزی. د آسان انګلیش دی ایزی. بیا دی ډینجر. ډینجر وایي خطرې ته. تاسو به اکثر وینئ که نه، دا د تیلو ټینکۍ ډېرې ځي، یا د بجلۍ په بورډ باندې لیکلي وي خطره، یا په انګلیش کې لیکلي وي ډینجر. نو دا ډینجر چې کوم دی دا وایي خطرې ته. بیا دی سیفټي. سیفټي وایي حفاظت ته. یو وي خطره او بل وي حفاظت. نو حفاظت ته څه وایي سیفټي. سیفټي حفاظت. ډارک. ډارک وایي تیارې ته، یعنی د شپې چې کومه تیاره وي دغې ته په انګلیش کې وایي ډارک. او بیا د تیارې چې کوم دی برایټ. برایټ وایي رڼا ته. تیاره وي او رڼا وي، نو رڼا ته په انګلیش کې وایي برایټ. ډیت. ډیت وایي مرګ ته. او بیا دی برت. برت وایي پیدایش ته. ډیت مرګ شو او برت پیدایش شو. صحیح ده.
مرګ وي او پیدایش وي. اول پیدایش وي بیا مرګ وي. نو مرګ ته تاسو ویلی شئ ډیت او پیدایش ته ویلی شئ برت. ارلی وایي وختي ته، یعنی سحر وختي پاسه ارلی، دغه وختي ته وایي ارلی. او بیا د دې بل چې کوم ټکی دی لیټ، ناوخته یعنی دا په سحر کې ناوخته پاسي، دغه ناوخته ته په انګلیش کې وایي لیټ. بیا د ارن وایي ګټلې ته، یعنی ګټې ته وایي ارن. او بیا د سپین وایي خرج کولو ته، یو وی ګټل او بل وی خرج کول. نو ګټلو ته څه وایي ارن او خرج کولو ته څه وایي سپین. بل چې کوم ټکی دی امټي وایي خالی ته، یعنی دا کپ خالی دی، د چایو نه دا کپ خالی دی، دا ګیلاس د اوبو نه خالی دی، دغه خالی ته وایي امټي. او بیا دی فل ډک، دا ګیلاس چې کوم دی دا د اوبو نه ډک دی، نو دغې ته څه وایي فل. خالی ته امټي وایي او فل ته او ډک ته فل وایي. صحیح ده. بیا د انجوای مطلب دی مزې کول انجوای. او بیا د سفر مطلب دی تکلیف برداشت کول. یو وی مزې کول او بل وی تکلیف برداشت کول. نو مزې کولو ته تاسو ویلی شئ انجوای او تکلیف برداشت کولو ته تاسو ویلی شئ په انګلیش کې سفر. بیا بل چې کوم ټکی دی فریډم وایي ازادۍ ته، یعنی مونږه آزاد قوم یو، دې ته وایي فریډم. او بیا د سلیوري وایي غلامۍ ته، مونږه غلام قوم یو، مونږه غلام یو، آزاد نه یو. نو دغې ته تاسو ویلی شئ سلیوري. ازادۍ ته وایي فریډم او غلامۍ ته وایي سلیوري. بیا د فیرس مطلب دی وحشي، ظالمانه. فیرس وحشي او جنټلی شریف. یو وی ظالم کنه، وحشي وي، وحشت کوي، نو دې ته تاسو ویلی شئ فیرس. او بل وی شریف، مونږ وایو کنه چې دا کس ډیر شریف دی، نو دغې ته ویلی شئ جنټلی شریف. بیا د فالس دروغ. ټرو رښتیا. یو وی دروغ، هغې ته تاسو ویلی شئ فالس او بل وی رښتیا، هغې ته په انګلیش کې ویلی شئ ټرو. بیا وایي فیټ وایي تیار ته، یعنی موټا ته. او بل چې د دې کوم ټکی دی مانده چې کوم راځي هغې ته وایي تن کمزوری مانده چې ورته موږ په پښتو کې وایو. تیار ته تاسو ویلی شئ فیټ او مانده ته ویلی شئ تن، THIN، تن کمزوری، یعنی نری، موږ چې ورته مانده وایو. بیا د فولش مطلب دی کم عقله. دا انسان ډیر کم عقله دی، ډیر بیوقوف دی. د دې چې بل کوم ټکی دی هوښیار، هغه دی وایز عقلمند ته وایي. صحیح ده. هوښیار عقلمند، وایز عقلمند. بیا د فرش مطلب دی تازه. سټیل باسی، زاړه، یعنی دا سبزی تازه ده، دا نننۍ ده، دا سبزی تازه ده، فرش ده. او دا سبزی زړه ده، دا باسی ده، هغې ته موږ ویلی شو سټیل. بیا د فیر وایي ویرې ته، ویره. بیا د کوریج زړورتیا. یو وی کنه ویرونکی، یو کس وی بوزدله ویرونکی کس وی، او بل وی زړور، یعنی زړورتیا پکې وي، زړور وي، دې ته وایي کوریج. فیر ویره او کوریج زړورتیا. بل ټکی تاسو وګورئ
ګلټي وایي مجرم ته، یعنی جرم کوونکي ته. چا چې جرم کړی وي هغه ته موږ مجرم وایو که نه، دې ته په انګلیش کې وایي ګلټي، مجرم. او بیا بل چې د دې کوم ټکی دی انوسنټ، بې ګناه. یو وي مجرم او بل وي بې ګناه. نو مجرم ته تاسو ویلی شئ ګلټي او بې ګناه ته ویلی شئ انوسنټ. انوسنټ بې ګناه. ښه جي ګورئ مخکې وګورئ ګین. ګین وایي ګټې ته، یو شیز ګین کول. لوز تاوان، ګټه او تاوان. ګین وایي ګټې ته او تاوان ته وایي لوز. ګورئ د کلاس اخیرني دوه ټکي پاتې شو. ګوډ، د ګوډ مطلب دی ښه او د بیډ مطلب دی خراب. یو ښه وي او بل خراب وي. نو ښه ته تاسو ویلی شئ ګوډ او خراب ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بیډ. خو تر دې دمه و زمونږ د نن ورځې کلاس. زه امید کوم چې د دې نه به تاسو د انګلیش ډېر ټکي زده کړي وي، ډېره وکیبلري به مو زده کړي وي. که زده کړي مو نه وي دا کلاس بیا را د سره کوئ، بیا یې وګورئ، بیا یې وګورئ، تر هغې مه پرېږدئ تر څو چې مو زده کړي نه وي. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما خو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به خو تاسو ته دغه دعا وي چې چرته خو یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.